ستړي مشه عزت رحمان بندریم نن پروګرام د مولانا محمد امیر صاحب د جمرود چې په بلیګر مولوي صاحب مشورو د یو قول نشو کومه مولانا بلیګر صاحب وایي چې ورته په لار روانو په چم کې یا په محله کې یا په سټریټ کې خزر روانه وي په پښتنو په دغه سیمو کې رواج دا چې خزوبا مخونه پټول یا به شا کول چې سړی به تیرېدل یا به سړو شا کول وغیرہ وغیرہ وی د واوریدل چې وی خزي بلې ته چې سړی روان دي مخونه پټ کړي وزه چې خواته ورسېدم د یوې ښځې داسې د دې پردې په دې وښکي کې داسې پټ غوندې کتل غلي وایي چې زه یې ولیدم نو یوې ښځې ته وایي چې وخورې مخونه ښکاره کوي دا خو سړی نه دی دا خو مولانا بجلیګر دی دا واقع تاسو ته ما ولې وویله دا مې ځکه وویله چې مولانا بجلیګر صاحب یو بله واقعه هم درته وسپیم او دا د نریندرا مودي او د پاکستان د جګړې لپاره ډېر مهم ټکی په دې ځای کې جوړېږي چې نریندرا مودي د هندوستان وزیر اعظم د بي جے پي ګوند د آر ایس ایس چې کوم په هغه تور پورې کېږي د هغې مشر ځان سره څه وکړل مولانا بجلیګر وی چې سل د وصال مړه شي یو کړوسته جوړېږي سل د وسان چې مړه شي یو کړوسته جوړېږي او مولانا بجلیګر وی چې سل کړوسان مړه شي یو چړوسته جوړېږي داسې ښکاري نریندرا مودي اوس د مودي په ځای به ورته په هندوستان کې خلک چړوس وایي ولې به ورته چړوس وایي هندوستان کې چې هغه دا وخت ځان سره څه کار وکړه داسې معلومېده چې هندوستان په ترقۍ روانو اقتصادي پرمختګ طرف ته روانو خو دا د پاکستان سره چې کوم جنجال راغی او په دې کې چې اوس نړیوال هم وي او پاکستانیان هم وي ان تر دې تاسو وګورئ د هندوستان د پوځونو بیان پخپله وایي چې کله ته تپوس وکړي چې تاسو رافیل غورځولې دی نو هغه وایي چې په جګړه کې دا ټکې واورئ You give a number of assets we lost because there's been a lot of speculation going on. International media writing a lot of things about our platforms, including Rafale. I mean, Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? I guess that question is for me. All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario, and losses are a part of combat. دا د هندوستان د ویان ټکې و چې ویلې په جګړو کې دا قسم خبرې راځي تاوانونه پکې راځي اوس پاکستان پریس کانفرنس ته چې تاسو راشئ د پاکستان پریس کانفرنس واورئ نو په پاکستان کې هغه وایي چې 6-0 ریزلټ چې دی نتیجه چې دا یعنی شپږ جازونه مو د هغو راغورځولي دي او یو مو زمونږ زیرو دی زمونږ یو هم نه یې راغورځولې اوس کیسې ته راځو دی به سبا خبرو ته دی به نن خبرو ته کوي خبرې به دی په څه کوي هندوستان او پاکستان به خبرې په دې کوي چې سیز فایر یا اوربند چې دی د دې مودو غځول شي جګړه چې د پاینده کې په یو بل حملې ونه شي د یو بل زیانونه او تاوانونه ونه شي وغیرہ وغیرہ خو په دې کې درې داسې غټ ټکي دي چې دغه موضوعات تر څو پورې ژوندي وي اوربند جګړه ختمېدل او په آینده کې په یو بل حملې نه کېدل د دې امکان موجود دی چې دا به کېږي هغه درې شیان څه دي زه په ډېر په تفصیل سره بحث کوم او په اخره کې به دا هم درته وایم چې په دې حالاتو کې افغانان څه وکړي افغانانو له سب کول پکار دي دا به ته په اخره کې وایم درې ټکي څه دي پاکستان پلو ته چې کوم دوه ډلې دي یو د لشکر طیبه بل د جیش محمد پاکستان کې د دې مرکزونه دي کوم چې هندوستان وشتي دي خو تاوانونه ورته نه اړولي هغه وایي تر څو پورې دا ډلې موجود وي د ترهګرۍ خطر موجود دی او په هندوستان د حملې خطر موجود دی او هغه ډلې هم وایي چې په هندوستان کې به دې اړۍ ګړۍ جوړوي هندوستان به دړې وړې کوي له منځه به وړي تر څو پورې پاکستان د هغو خلاف ګام نه وي پورته کړی او دغه ډلې پاکستان په خپله له منځه نه وي وړي کوم چې د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه دا د پاکستان ایټسیټس دی اساسه ده تر هغه پورې د جګړې امکان موجود دی یوه خبره او تاسو ته معلومه ده چې مولانا مسعود اثر په 1999 کې چې کله د هندوستان نه د هغو 814 فلایټ د دلی نه روان و کټمنډو ته او هغه هایجیک شو وتښتول شو او په کندهار کې په 1999 کې کوش شو او د هغې په بدل کې مولانا مسعود اثر د هندوستان د جیل نه ریلیز شو رها شو نو څه وشو پاکستان ته لاړ او آزاد شو اوسه پورې پاکستان نه مولانا مسعود اثر نه د هغه ډله او نه د هغه ګوند چې د هغې ته څه ویلي دي او نه یې د لشکر طیبه مشر ته څه ویلي دي د لشکر طیبه مشر ناروغه دی په هسپتال کې دی یا په لاهور کې په یو کور کې دی خو د هغه ګوند او ډله اوس هم د هندوستان د ماتولو د حافظ سعید صاحب ډله چې ده د هغې خوب ویني نو دا دوه مسلې هلته کې موجود دي او ډېرې غټې مسلې دي بلې خوا ته پاکستان څه وایي د دې په ځواب کې پاکستان وایي
چې سه به هندوستان چې دی هغه پخوا به BLA بلوچ لیبریشن آرمی ته پیسې ورکولې هغه به لمسول په بلوچستان کې وور په لګولې وو پاکستان باندې حمله کولې په پاکستان حمله کوي او د پاکستان د ماتولو کوشش کوي تر څو پورې هندوستان د BLA د کومک نه د پاکستان تر مخه او دغه داو تر مخه نوی قرار شوی اوس خو پکې د BLA سره سره پاکستان TTP هم ور شامل کړه هغه TTP د چا په واک کې پر اتک باندې د چاته چې پاکستانیانو خپل رونه بچي او زامن ویل چا چې د پاکستان د خارجه د دفاع وزیر وسري تر مخه د نړۍ لپاره ډیرټي وار کوو ګندګيري کوله هغه طالبان چې وزیر اعظم عمران خان ورته پخوانی خپل رونه زامن او بچیان ویل تر څو پورې هغه وی یعنی اوس پکې هغه شامل شو پاکستان تر مخه د خوارج دي پاکستان وی او د هندوستان لپاره لوبه کوي دویمه غټه مسله دا موجود ده دا دوه مسلې آیا ختمې دي شي که دا دوه مسلې ختم شوې د پاکستان او د هندوستان جګړه چې ده په ممکنه توګه باندې د هغې د ختمېدو امکان هم شته دی مستقل اوربند امکان هم شته دی چې ورته کوم لاین اپ کنټرول وي په دې باندې امن هم راتلی شي دا دواړو خوا ته کشمیریان چې دي پورې راپورې په امن کې پاتې کېدی شي او دا اور چې دی نور سیمو ته هم پاتې کېدی شي خو په ظاهره اوس سوال دا دی چې کېږي به څه د دې امکان موجود دی نو په ظاهره خو نه ښکاري ولې نه ښکاري یو خواته نریندرا مودي دی کوم ته چې ما د بجلیګر مولوي صاحب په قول باندې چړوسو ویلو بل خواته پاکستانیان دي چې تمام تر د سختدریزه رایټ وینګ مذهبي سوچ لرونکي پوځ افسران چې دي هغه هم پکې شامل دي کرکه کوم ځای ده هندو او مسلمان اوس د پاکستان د پوځ اوسنی مشر جنرال عاصم منیر صاحب وایي چې هندو جدا دی مسلمان جدا دی د دوه قومي نظریې خبرې وکړه معنی دا ده چې تر څو پورې د مذهب په بنیاد باندې د رنګ نسل ژبې په بنیاد باندې کرکه موجود وي د کلچر په بنیاد کرکه موجود وي دا مسلې چې دا ژوندی به وي دا یې غټ ډېر غټ مثال دی او تاسو ته ما څه وویل چې هم دواړو طرفونو ته هم هغه سختدریزه دي هغه زاړه پالې دي یو خواته LAT ده جماعت الدعوه ده وغیره وغیره او بلې خواته دغه چې کوم دی د BJP دی او د هغو سختدریزه دي او هغه دا غواړي یا سختدریزه میډیا ده د BJP پلوه میډیا چې پاکستان له منځه یوسي لہذا جنجال دا دوه غټې خبرې موجود دي خو تر ټولو غټ جنجال په کوم ځای کې موجود دی د کوم په بنیاد چې ما د مولانا بجلیګر صاحب مثال ورکړی و غټ جنجال چې په کوم ځای کې موجود دی هغه دی صاحبه انډس ټریټي د انډس اوبو تړون د نریندرا مودي لخوا لغوه کول یا ماتول چې وو دی په هندوستان کې د هغه کورنۍ سیاست چې دی قسم پر جګړه کې هغه ته ډېر زیان رسېدلی دی خو د دې نه ډېر زیات زیان چې نریندرا مودي ته ورسېد چې هغه د انډس ټریټي ماته کړه د نړیواله معاهده وه پاکستان په دې باندې سوی دا معاهده نشي ماتولی اوبه نشي بندولی که دی په چناب کې او په راویک کې او په سوتلج کې او په اکو بکو د سیندونو کې اوبه بندې کړې او په سیند کې د بېنظیر بټو صاحب صاحبي زوی وایي ذوالفقار علي بټو چې سیندو کې اوبه نه راځي بیا په سیندو کې دی اباسین ته سیندو وایي په سیند کې بیا هلته یې نوم بدل شي نو وایي په سیندو کې بیا وینه بهیږي وینه به د چا بهیږي د هندوستانیانو یعنی دا دومره غټ سټینډ دی اوس نریندرا مودي ځان لپاره جنجال څه جوړ کړو ما په دې تیرو پروګرامونو کې ما په لږ ډېر باس کړی خو اوس په لږ یو منټ په نور باس وکړم دا تړون به دې کروغه کوي څنګه چې ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې دواړو هیوادونو ډېر د تدبر ډېر د ایماندارۍ او ډېر د لیډرشپ مظاهره وکړه تړون یې وکړه او جګړه ختمه شوه خو دې سره به څه کوي ښاغلی ټرمپ خو وایي چې دا د 100 کالو جګړه دی ختموي اصل کې مخکې د 1500 کالو جګړې ویلي وو د ټرمپ خیال دا دی چې دا د اسلام زیږون چې دی دا په کشمیر کې شوی دی د هغه 1500 کاله ځکه یادول د هغه پام دی ته ځکه چې هغه دا خبرې ډېرې زیاتې اوري راوړي نو صاحبه اوس د انډس تړون چې دی هغه پاکستان وایي دا نشي ماتولی نریندرا مودي مات کړی دی نریندرا مودي لاړې توکلې دي اوس دا لاړې به دی بیرته سټي که لړې بیرته سټي د سیاسي کریئر په هندوستان کې ختم د خپلوان د ملګري د پلویان به هم ورته وایي سختدریزه او کانګرس هم نه پرېږدي ورته به وایي چې تا تړون ولې ماتوو چې تړون دې مات که نو اوس ویرېدې بیرته دې واغست نو چې ویرېدې بیرته دې واغست سیاسي کریئر دې ختم شو لہذا د جګړې د موجودګۍ د جګړې د پاتې کېدو او د دې جګړې د نه ختمېدو غټ دلایل چې دي او غټ دریځونه چې دي هغه هم دا دي اوس به زه راشم چې افغانان باید څه وکړي افغانانو ته باید څه کول پکار دي افغانستان ته څه کول پکار دي په جګړه کې پاکستان سره ودرېږي که د هندوستان سره ودرېږي
په دې په ځای زه تاسو ته خبرو کوم دا زه چې کله کله خبرې کوم سپینې سپینې وایم او نیغې نیغې وایم نو خلک وایي چې تا پسې هلک خلک خبرې کوي ته لږ ګزاره وکړه کنزل درته کوي اوس پخوا خو به ته د ډلو ټپلو کول او شخصیتونو به کول خو ته ټول پوره هېواد در پسې اړم وي او څوک دې خپل نه ګڼي نو ما ته د باچا خان یو قول رایاد شو باچا خان ویل چې د منافق سړي د سر اړو دشمن نه منافق سړی چې دی د غاړو دښمن نه دښمن خو د ایماندار سړي دښمن خو د هغه سړي چې کوم رښتیا وایي دښمن خو د هغه سړي کوم چې د خپل قام او ملت لپاره نیغه مبارزه کوي او نه یریږي او هغه ویل په دې باندې که ستا دښمنان پیدا کېږي پیدا دي شي ته خپله مبارزې نه مه وړه نو زه ځکه دا خبره کوم اوس به زه راشم افغانانو ته او دا خبره ځکه کوم چې ما په دې باندې د ډېر لوی سوچ او ملګرو سره پوهانو سره خبرونه وروستو او دلته په امریکا کې د نړیوالو اړیکو د زده کړو نه وروستو یو شی زده که چې هیوادونه د یو بل سره تعلق د مذهب کلتور ژبې ګاونډګیرت یا نورو بنیادونو باندې نه ساتي دا تعلق چې وي دا د حکمت سفارت د سوچ لاندې د خپل مفاداتو په بنیاد باندې وي مفادات خپل لومړیتوب ورکول پکار دي مفادات چې دي خپل اول ته ټولو مخه هغه په نظر کې ساتل پکار دي د هغې وروستو که بیا نورې خبرې راځي هغه بیا ضمني دي پای کې که بیا ګاونډګیرت دی که بیا مذهب دی او که بیا ورورولي ده او که بیا تعلقات دي اوس افغانان باید څه وکړي هغه دې وکړي کوم چې دی سره شوي دي چا چې مو سره کړي دي پاکستان ورسره کړي دي پاکستان سره دې هغه څه وکړي هندوستان ورسره کړي دي هندوستان سره دې هغه څه وکړي دا زه نه وایم دا نړیوال پالیټکس چې کوم دی نړیوال سیاست چې کوم دی انټرنیشنل ساینټسټ چې کوم دی د پولیټیکل ساینس ساینټسټ هغه داسې وایي که ته ژوندی پاتې کېدل غواړې که ته روغ پاتې کېدل غواړې که ته خپل مټ روغ ساتل غواړې که ته خپل بچی او قام او ملت روغ ساتل غواړې که ته خپل مفاد د قامي مفادات ژوندي ساتل غواړې نو هغه څه کوه کم چې د سره بل څه کوي یو طرف ته راځي ستا سره کور د لوران کې لوټي لوټي کی او کله درته وي زما ورور کله ته وي مجاهد کله وي دوست کله ته وي کافر کله ته وي دښمن کله ته وي د هندوستان جاسوس او کله ته وي د هندوستان وخت سره سره مفادات بدلیږي باید دا چل چې دی دې ته که څوک هر څه وایي دا د سیاست چل دی او دا د سیاست چل ول کول پکار دی عمر لا دښمنۍ هم نه وي عمر له دوستۍ هم نه وي دا ولې وایي داسې دا ځکه وایي چې ستا صحب ستا مفاد پسې کې دی اول هغې ته لومړیتوب ورکړه نو که هغه هندوستان دی که هغه پاکستان دی که هغه امریکا ده که هغه بل دی په نړۍ کې دوستان شته دی په نړۍ کې مو ملګري شته دی جواب دی نه ولې نړۍ خپل مطلب کړی دی او درنه تللی ده روس راغلی و د پلانکي دپاره راغلی یم کار در سره کوم مفادات مې در سره امریکا راله وی دهشتګرد ته وژنم او جمهوریت به ته قایم که جمهوریت سقوط شو امریکا لاړه وی خپل کار به کوي ټرمپ وایي پاکستان هم دغسې کړي دي هندوستان هم دغسې کړي دي لہذا افغانان دی د وخت سره سره دا وخت چین هغو ته ګټه رسوي یا ګټه رسولی شي یا رسول غواړي دې ته وګوري سعودي عربستان د سعودي عربستان شیخانو ته په دې بنیاد باندې خپل راهنما رهبر او امام نه وایي چې هغه اسلام دی او مسلمان دی په دې بنیاد دی ورته وګوري چې دې سعودیانو په دغه افغانستان کې څه کړي دي پخوا او آینده یې څه ارادې دي اول خپل شرایط کېده وه افغانان که په دې جګړه کې غواړي د پاکستان او هندوستان خپل شرایطو ته وګوري دا نړیوال سیاست دی دا د نړیوال سیاست چلن دی دا د نړیوال سیاست طریقه ده او دا د نړیوال سیاست ضرورت او غوښتنه ده زه ډېرې خبرې کولی شم خو بهرحال د نریندرا مودي د بی جے پي حکومت مولانا بجلیګر چې څه ویل ما ته نن دا واقع رایاده شوه چې سل دوستان چې مړه شي یو کړوستی جوړیږي او سل کړوسان چې مړه شي یو چړوستی جوړیږي نن په هندوستان کې په هندوستان اخبارونو کې تاسو وګورئ هغه یا مخالفین ته چې وګورئ هغه په خپله وایي چې نریندرا مودي نه چړوس جوړ شوی دی او د هغه خپل سیاسي کریر چې په دې جګړه کې کم دی هغه د بیلات په ژای ولاړ دی که د انډس معاهدې د دې په شا کېږي نو هم او که پرې ودرېږي نو جګړه ده هغه کم په پارسۍ کې متل و ما ته قسم نه وي یاد بخښنه راته کوئ چې نه پای ربطن نه جای ماندن نه مخکې تللی شي او نه شاته راتلی شي یا داسې به ووایم چې اوس نریندرا مودي د ډانګ او د پړانګ په منځ کې ګیر دی هم دا و د نو بی کاسټ زه رحمت